د اگست په 28 کال 2022 د اتوار پر ورځ مازدیګر 3 بجې د چینی ادبي کاروان پیښور د سیوري لاندې د ډاکټر پروفیسور حنیف خلیل او واجد ودان خلیل صاحب د ادبي خدماتو په اعتراف کې د ایوارډ ورکولو یوه لویه دستوره وشوه. دستوري صدارت ډاکټر چراغ حسین شاه صاحب کولو، د ملمنو په چوکۍ ډاکټر شهاب عزیز ارمان صاحب، واصف الله داوزی صاحب، ډاکټر احمد علي عاجز صاحب او الطاف خلیل صاحب ناستو. د قربه په حیث عزیز الرحمن عزیز صاحب ناستو. د نظامت چارې عظیم خلیل صاحب تر سره کړې. د غونډې باقاعده آغاز د کلام پاک نو شو. په غونډه کې چې کومو شاعرانو، ادیبانو، ملګرو خپل نثریه او نظمیه د عقیدت پیرزونې وړاندې کې د هغوی تفصیل او ترتیب څه په دغه ډول دی. ډاکټر شهاب عزیز ارمان صاحب چې د دغو دواړو معززینو په ادبي خدماتو باندې ډیره تفصیلي تفسیره وړاندې کړه. سکندر خان سکندر صاحب په ډاکټر پروفیسور حنیف خلیل صاحب لنډه مګر جامع مقاله وړاندې کړه. حمایت الله خلیل صاحب خپل نظم وړاندې کو چې د خلکو نه ډیر داد واخستو. ډاکټر محمد علي عاجز صاحب هم دغه دواړو ملګرو په ادبي خدماتو تبصرې او څه خاطرې خلکو سره شریکې کړې. واجد ودان خلیل صاحب هم د چینی ادبي کاروان پیښور د تمام غړیو او د حاضرینو مننه او ستاینه په خپلو الفاظو کې ادا کړله. ډاکټر حنیف خلیل صاحب، عصمت سورانی صاحب هم خپل لیک وړاندې کړ چې ملګرو ډیر زیات وخت. ډاکټر حنیف خلیل صاحب هم د دغې ټولنې د غړو او د حاضرینو ملګرو شکریا الفاظ دارنګه ادا کړل. دستوري یا خصوصا دا دستوره د دوو ملګرو ته د یو صدارتي ایوارډ د ورکولو نه په هیڅ صورت کمه نه ده. صدر مجلس هم په خپل خطبه کې د حنیف خلیل صاحب ډېرې زړې خاطرې او داغه ادبي خدمات، داغه ذهانت او داغه په ښه شخصیت او په انسانیت باندې ډېرې خوږې، درنې او څه نورې معلوماتي ادبي خبرې وړاندې کړې چې د حاضرینو او سامعینو د توجه سبب وګرځېد او دغه رنګ دا دستوره سرته ورسېده.